تر څو چې د وس وي په لوی دریاب کې ګرځه په ویلو کې د زوال ګورم نهنګه. دوستانو د همدغه شعر مربوط موضوع مې ټاکلی. ستاسو سیال یا ستاسو کمپیټیټر یا رقیب په کاروبار کې څوک دی؟ څنګه کولی شو چې خپل سیال یا رقیب وپېژنو؟ څنګه کولی شو چې خپل د رقیب یا سیال څخه په مارکیټ کې مخکې اوسو؟ دا هغه پوښتنې دي چې زه په دغه ویډیو کې ځوابوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو په بزنس کې کمپیټیټر یا سیال ډېر مهم رول لري. سیال د دې سبب کېږي چې تاسو پرمختګ وکړئ. سیال د دې سبب کېږي چې تاسو له منځه ولاړ شئ. ډېر دقت وکړئ، خپل سیال یا رقیب وپېژنئ. تاسو په مارکیټ کې دوه ډوله سیال لرئ. هغه رقیب چې مستقیم تاسو سره رقابت کوي هغه ته ډایرکټ کمپیټیټر وایي. دوم انډایرکټ کمپیټیټر یا غیر مستقیم ستاسو رقیب څوک دی؟ زه تاسو ته مثالونه کې واضح کوم. لومړی ښه غوږ ونیسئ. مستقیم سیال هغه چاته ویل کېږي چې په کومه برخه کې تاسو کاروبار لرئ په هماغه برخه کې په هماغه شان کاروبار ولرئ. دا ستاسو مستقیم سیال دی. مثلا تاسو د طلوع تلویزیون نوم اورېدلی. د طلوع تلویزیون رقیب فرض وکړئ آریانا تلویزیون دی، یک تلویزیون دی، خورشید دی، شمشاد دی او ورته نور دی. نو د طلوع تلویزیون غیر مستقیم بیا رقیب څوک دی؟ یعنی انډایرکټ کمپیټیټر یې څوک دی؟ د طلوع تلویزیون غیر مستقیم یا انډایرکټ کمپیټیټر راډیوګانې دي، سوشل میډیا دی، بیلبورډونه دي، همدارنګه اخبار دی، مجله دی. تاسو ولې باید مستقیم او غیر مستقیم سیالان وګورئ؟ ګورئ که چیرې ستاسو تولید او ستاسو خدمات ډیر لوړ وي او یا هم د خلکو توان پرې ونه رسیږي، خلک مجبور دي چې دوهم اپشن ته ولاړ شي. مثلا که څوک په تلویزیون کې اعلان نشي ورکولی نو مجبور دی چې په راډیو کې اعلان ورکړي. که په راډیو کې نشي کولی نو په اخبار کې به اعلان نشروي. ګورئ لومړی کمپیوټر د طلوع تلویزیون تلویزیونونه دي، ولی غیر مستقیم کمپیوټران څوک دي؟ دغه راډیوګانې، مجلې او اخبارونه دي. بل مثال تاسو ته وایم. فرض وکړئ تاسو د چاکلیټو کاروبار کوئ. ستاسو رقیبان څوک دي؟ هندي چاکلیټ، ایرانی چاکلیټ، ازبکی چاکلیټ، روسي چاکلیټ او چینایي چاکلیټونه دي. دا مستقیم کمپیټیټر دی یا مستقیم سیالان دي چې تاسو باید د دغو نه مارکیټ واخلئ. ولې غیر مستقیم سیال څوک دی؟ د چاکلیټ پر ځای خلک نور څه کاروي؟ شیریني کاروي، شیرینک چې ویل کېږي، ګوړه کاروي، پتاسه خلک کاروي، بوره کاروي او ورته نور شیان دي چې غیر مستقیم د چاکلیټ سره رقابت کوي. که چیرې چاکلیټ قیمت وي خلک زی بوره کاروي، خلک زی د چاکلیټ پر ځای پتاسه کاروي، د چاکلیټو پر ځای ګوړه کاروي. وایي ارزانه ده او ښه کیفیت لري او زما د وطن دی کاروي. ګورئ تاسو دلته باید دواړه مستقیم او غیر مستقیم رقیبان وګورئ، ښه وڅارئ او بیا پرتله کړئ. که چیرې تاسو په مارکیټ کې بیخي رقیب ونه لرئ بیا ګورئ دوستان کله داسې کېږي چې تاسو مارکیټ ته داخلېږئ هیڅ رقیب نه لرئ. ګورئ رقیب نه درلودل یا سیال نه درلودل دوه حالته لري. لومړی حالت دا ده چې تاسو لپاره مارکیټ خلاصه ده، تاسو کولی شئ په لوی لاس مارکیټ ته داخل شئ، موناپلي کریټ کړئ، ټول مارکیټ خپل کړئ او په مارکیټ کې تاسو کنګ یا بادشاه اوسئ. دا لومړی حالت دی. ول دوم حالت خبرې شوی. دوم حالت دا دی چې ممکن دغه تولید ډیر د خلکو خوښ نشي، ممکن دغه خدمات ډیر د خلکو خوښ نشي ځکه خو دلته نشته یا پخوا چا په دغه برخه کې پانګونه نه ده کړې. زه تاسو ته مثال وړاندې کوم. پوره دوستان موږ په افغانستان کې د سپین ږیرو د ساتلو ځایونه نه لرو او دغه فرهنګ هم دلته عام نه دی. ولې په کاناډا، امریکا، استرالیا او په نورو هیوادونو کې منظم ځایونه دي چې هلته سپین ږیري ساتل کېږي. سپین ږیرو دپاره ځایونه دي او دوی پیسې ورکوي تر څو دغه سپین ږیري د یو وخت دپاره او یا هم تر هغه وخته پورې چې له منځه ځي باید وساتل شي. ولې په افغانستان کې دا فرهنګ نشته. هېڅوک نه غواړي چې خپل پلار او یا هم خپل سپین سرې مور دغسې ځای ته ولېږي. نو که چیرې دغه بزنس تاسو په افغانستان کې شروع کوئ فلاپ تاسو له منځه ځئ. ګورئ دلته تاسو هېڅ رقیب نه لرئ،
هیڅ رقیب نه لرئ که تاسو دا کاروبار شروع کړئ تاسو په مارکیټ کې مونوپولي نشئ کریټ کولی خلک تاسو ته مراجعه نه کوي یعنی دغه بزنس دغه کاروبار په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي ځکه خو رقیب هم نه لرئ ګوره بیا تاسو ته وایم رقیب او یا هم سیال نه درلودل همیشه مثبت نه وي منفي هم وي ډیر دقت وکړئ او کله چې رقیب ونه لرئ او سیال ونه لرئ نو ته ضرورت لرئ چې ډیر زیات تحقیق وکړئ خپل معلومات مکمل کړئ پوښتنه دا ده چې څنګه کولی سو خپل رقیبان وپېژنو خپل سیالان وپېژنو او د کومو لارو څخه پیدا کړو دا ګوره ډیره مهمه پوښتنه ده اکثره خلک چې مارکیټ ته داخلیږي حیرانه وي چې زه خپل رقیب څنګه پیدا کړم د کومو لارو نه پیدا کړم چیرته مراجعه وکړم زه تاسو ته وایم څو مهم لارې دي لومړی تاسو د سوشل میډیا د لارې کولی شئ خپل رقیبان پیدا کړئ دوم تاسو کولی شئ چې د بزنس ډایرکټري او یا هم د سوداګریزو معلوماتو او لارښوونو کتاب څخه استفاده وکړئ موږ په افغانستان کې یلو پیجز په نوم لرو په نورو هیوادونو کې بیا د یلو پیج تر څنګ ګولډن پیجز هم دي یا هم د بزنس ډایرکټري په نوم هم دی دا دغسې یو کتاب دی چې په دې کې ټول د کاروبار او د بزنسونو معلومات شمیرې او ادرسونه لیکل شوي دي دغه کتاب ته مراجعه وکړئ دغه تر څنګ لاړ شئ خونو ته ولاړ شئ فدراسیون ته ولاړ شئ د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې ته د افغانستان د صنایعو قانونو خونې ته د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې او یا هم صنایعو خونې ته دغه ترڅنګ د زراعت خونې ته همدارنګه د پیشاورانو او کسبکارانو خونو ته مراجعه وکړئ بله لار دا ده چې تاسو اگزیبیشنونو ته ولاړ شئ نمایشګانو ته ولاړ شئ دغه لار نه دا معلومات پیدا کړئ دغه ور اخوا تاسو دغه کمپنۍ اعلانات وګورئ په تلویزیون کې په بیلبورډونو کې سوشل میډیا او دغه لارو نه تاسو کولی شئ چې منظم معلومات ترلاسه کړئ ګورئ دوستانو معلومات ستاسو قدرت دی Information is power. What? Information is power. معلومات ستاسو قوت او قدرت دی که چیرې تاسو معلومات ولرئ تاسو کولی شئ چې په مارکیټ کې کینګ واوسئ بادشاهي وکړئ زه د معلوماتو په اړه او د معلوماتو د قوت په اړه لنډ یو موضوع تاسو ته وایم که چیرې تاسو پوه شئ چې سبا ته حرکت کوئ دفتر ته ځئ او په لاره کې انفجار او انتحار کیږي نو تاسو سبا نه ځئ هلته ګورئ دا ستاسو معلوماتو ستاسو ژوند یې وژغوره همدغسې په ټولو برخو کې معلومات ستاسو قوت او قدرت دی او په دې باندې تمرکز وکړئ معلومات پیدا کړئ دا چې د کاروبار په اړه څنګه معلومات پیدا کړو او کوم بزنسونه په افغانستان کې شته دي او ستاسو رقیبان څوک دي دغه مهم لارې ما تاسو ته تشریح کړه خو په دقت دا ویډیو بار بار وګورئ دا ډیره مهمه ویډیو ده دوستانو په یاد ولرئ ستاسو سیالان یا رقیبان ستاسو دښمنان نه دي که څوک په هر سکتور کې چې تاسو کار کوئ هغوی هم فعالیت کوي په دې معنا نه ده چې دوی ستاسو دښمنان دي دوی ته د دښمن په نظر مه ګوره دوی ته د سیال په نظر وګوره دوی نه زده کړه وکړه ولی خیر ارتباطات هم وساته تاسو یو وخت ممکن داسې یو مرحلې ته ورسیږئ چې ټول سکتور سره یو ځای شئ خپل غږ پورته کړئ تر حکومته پورې ورسوئ ستاسو اتحاد او اتفاق د دې سبب کیږي چې دغه سکتور پرمختګ وکړي نو غوښتنه مې دا ده چې خپل سیالانو ته د دښمن خطاب مه کوئ دښمن برخورد او د رقیب سره برخورد سره فرق کوي تاسو د خپل رقیب یا د سیال سره داسې برخورد کوئ چې له هغوی نه مخکې ولاړ شئ ولې د هغوی د له منځه وړلو لپاره کار نه کوئ کله چې تاسو پرمختګ کوئ هغوی هڅه کوي چې تاسو نه پرمخ لاړ شي دغلته انوویشن رامنځته کیږي تخلیق رامنځته کیږي او ډیره ګټه عام خلکو ته ده دې ته سالم رقابت ویل کیږي تاسو باید سالم رقابت وکړئ د دې پر ځای چې یو بل له منځه ویسئ سالم رقابت وکړئ دواړو ته د کار زمینه برابریږي دا دنیا ډیره لویه دنیا ده هڅه مه کوئ چې د نورو ځای ونیسئ خپل ځای پیدا کړئ چې ستاسو ځای چیرته دی هماغه ځای کې ودرېږئ خپل کاروبار پر مخ ویسئ دوستانو مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه کولی سو د خپلو سیالانو څخه مخکې واوسو لومړی خو دا ده چې تاسو د خپلو سیالانو څخه زده کړه وکړئ ولې کاپي مه کوئ کاپي تاسو له منځه وړي ډونټ کاپي ادرس ولې زده کړه ورنه وکړئ نورې لارې ځان ته انتخاب کړئ د هغوی نه پر مخ لاړ شئ طلوع تلویزیون ولې موناپولي کریټ کړی ګورئ طلوع تلویزیون په سوشل میډیا کې هم ډیره مخکې ده په یوټیوب کې هم مخکې ده په فیسبوک کې هم مخکې ده په انسټاګرام کې هم مخکې ده او په تلویزیوني چارو کې هم د نورو په نسبت مخکې ده دوی انوویشن کوي دوی تخلیق کوي دوی د نورو نه مخکې دي دوی قوي ټیم لري او دوی همیشه هغه کارونه کوي چې د نورو ورته پام نه وي او ضعیف خلک
دا کار کوي چې د نورو نه کاپي کوي وایي فلاني کس څنګه پر مخ لاړه هماغسې دوی هم پر مخ ځي داسې مه کوئ خپل ځای پیدا کړئ دا چې څنګه د خپلو سیالانو څخه مخکې شو یو چارټ تاسو ته وړاندې کوم دغه چارټ دقیق وګورئ تاسو وګورئ زه یو په یو تشریح کوم دغسې یو چارټ تاسو ځان ته جوړ کړئ هر کله چې بزنس کوئ کاروبار کوئ دا چارټ تاسو ته ډېره مهمه ده په دغه چارټ کې لومړی تاسو وګورئ فاکټر یا عوامل دی دوم ستاسو کمپنۍ ده یا ستاسو شرکت دی دریم لومړی کمپیټیټر بیا دوم کمپیټیټر بیا هم دریم کمپیټیټر او وروسته د پیرودونکو او یا هم ستاسو د کسټمر یا د اخیستونکو خوښه او انتخاب دی چې هغوی چاته اهمیت ورکوي څنګه اهمیت ورکوي دغه څو کالمونه باید تاسو په منظم شکل درک کړئ ګورئ لاندې نور مهم موضوعات هم شته دي په د فیکټر نه لاندې دلته موږ پروډکټس یا تولید لرو تاسو دغه د تولید او پروډکټ مخ ته خپل تولید ولیکئ او بیا د دریو سیالانو تولیدات ولیکئ او ورپسې د پیرودونکو لپاره چې کوم یو مهم دی هغه ولیکئ ورپسې قیمت همدغسې بیا کیفیت او کوالټي ده ورپسې سرویسز او خدمات دي چې کوم یو څنګه خدمات وړاندې کوي اول خپل خدمات ولیکئ بیا وروسته د نورو سیالانو خدمات ولیکئ ورپسې ریلایبلیټي یا اعتبار دی ډېره مهمه ده همدارنګه سټیبلیټي یا ثبات دی چې ډېره مهمه ده دا هم په کاروبار کې ځای په ځای کوي ایکسپرټیز ستاسو ایکسپرټیز ډیره مهمه ده ستاسو مهارت ډیره مهمه ده ستاسو د کمپنۍ برانډ ډیره مهمه ده دغلته ولیکئ د کمپنۍ برانډ ستاسو او د نورو بیا سره پرتله کړئ همدغسې ستاسو لوکیشن یا موقعیت او د نورو موقعیت دغه چارټ تاسو په منظم شکل ډک کړئ د لوکیشن څخه وروسته پیرینس دی د پیرینس څخه وروسته سیلز میتود یا د پلور میتود دی همدارنګه اډورټایزینګ یا اعلانات دي تاسو کوم ډول اعلانات کوئ ستاسو رقیبان څه ډول اعلانات کوي او بیا هم آخر کې دا ولیکئ چې خلک کوم ډول اعلانات خوښوي دغه چارټ تاسو مکمل وګورئ په بشپړ ډول ډک کړئ خپل رقیبان وپېژنئ د رقیبانو مثبت او منفي ټکي دواړه په نښه کړئ هغه چې منفي دی تاسو په خپل کاروبار کې په مثبت واړوئ ګورئ بیا هم تاسو کوم انفارمیشن از پاور معلومات ستاسو قدرت دی تاسو که چیرې دغه چارټ مکمل کړئ تاسو کولی شئ چې خپل رقیبان وپېژنئ او د رقیب څخه همیشه په هر ځای کې پر مخ ولاړ شئ او مخکې واوسئ که غواړئ چې په مارکیټ کې کینګ یا بادشاه واوسئ نو خپل رقیبان وپېژنئ د ریسرچ او د تحقیق دپاره حد اقل 3 رقیب باید تاسو لیست کړئ ټاپ رقیبان مو څوک دي همدارنګه ضعیف رقیبان مو څوک دي مستقیم رقیبان څوک دي غیر مستقیم رقیبان او هم سیالان څوک دي دا ټول په نښه کړئ او خپل کاروبار بیا پر مخ یوسئ ګورئ په دغه برخه کې بیا ستاسو قوت او ستاسو ضعف هم تاسو ته معلومیږي آیا تاسو کولی شئ چې د خپلو سیالانو سره رقابت وکړئ دغه سوال یا پوښتنه صادقانه ځواب کړئ ځان سره ځواب کړئ که واقعا هم کولی شئ چې خپل سیالانو ته ماته ورکړئ بیا راشئ میدان ته راشئ رقابت وکړئ میدان ترې وګټئ او که پوهیږئ چې دغه مطر او توان نه لرئ نو آرام اوسئ دغه کاروبار وتړئ یا دا کاروبار مه پیلوئ هر څه بل یو داسې کاروبار پیل کړئ چې په هغه کې ستاسو قوت ډیر دی ضعف کم دی دوستانو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه سوی وي خپل نظرات په کمنټ کې راسره ولیکئ ویډیو دوستانو سره شریک کړئ او که کوم موضوع تاسو وړاندیز کوئ چې دغه په اړه ویډیو جوړه کړم هغه هم په کمنټ کې ولیکئ او که د موضوع په اړه ما نه کوم موضوع پاتې وي او یا هم تاسو کوم نظر په اضافه کوئ حتما په کمنټ کې ولیکئ زه کمنټونه دقیق لولم هوډ او تصمیم مو دا دی چې افغاني ځوانان نور په خپلو خپو ودرېږي دوی خپل کاروبار پیل کړي او د خپل ځان رئیس واوسي په دغه برخه کې ما سره مرسته وکړئ ویډیوګانې دوستانو سره شریک کړئ زما چینل او فیسبوک په اړه حتما تعقیب کړئ تر بیا تاسو په لویو بخور کې سخت تعالی سپارم ډېر